السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو قدرمنو ملګرو، خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به ټول راته رک روغ او جوړ اوسئ. ملګرو، نن مې یو ځل بیا ستاسو لپاره یو خوندور اپلیکیشن راوړی ده. تاسې څخه هیله کېږي چې دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ او زما ریفرل کوډ هم ورکړئ. لومړی به تاسې راسئ ګوګل پلی سټور ته. صحیح ده؟ ګوګل پلی سټور ته زه راځم. ګوره دلته به تاسې ملګرو ولیکئ. صحیح ده؟ دلته به تاسې ولیکئ شی به ولیکئ. ګوره دغه به تاسې سرچ کړئ. صحیح ده؟ یوټي دغه ملګرو تاسې ولیکئ. صحیح ده؟ دې ته بیا سرچ ورکړئ. صحیح ده؟ کله چې تاسې دغه ته سرچ ورکړ نو دلته به تاسې ګورئ ملګرو دغه لومړنی اپلیکیشن به تاسې ته راواړي. صحیح ده؟ دا لومړي سر کې ګوره دا وینئ دلته ما ته اوس اوپن لیکلی. صحیح ده؟ تاسې به دلته لیکلی وي چې انسټال. صحیح ده؟ نو دغه تاسې باید انسټال کړئ. صحیح؟ تاسې کله انسټال کړ بیا به تاسې له هغه بعد په اوپن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسې اوپن باندې کلیک وکړ بیا به تاسې دا رقم صفحه راواړي. ګوره دلته ګوره زما اکاونټ خو صرف کې جوړ دی. تاسو لپاره طریقه در ښیم. صحیح ده؟ دلته به راسئ اوپن باندې کله کلیک وکړ ملګرو کله چې تاسې اوپن کړ نو تاسې به دا رقم صفحه راواړي. صحیح؟ دلته به تاسې په دا ګیټ سټارټ باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده؟ کله چې ګیټ سټارټ باندې کلیک وکړ بیا به تاسې ته بله صفحه راواړي. صحیح ده؟ بله صفحه به ګوره دا رقم درته راواړي. نو ملګرو دلته به تاسې خالي په دا کنټینیو باندې کلیک وکړئ. صحیح ده؟ کنټینیو باندې کله کلیک وکړ له هغه بعد بیا تاسې ته دا رقم صفحه پسې راواړي. صحیح ده؟ دلته ملګرو تاسې دا یس باندې کلیک وکړئ. صحیح ده؟ دا یس باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسې یس باندې کلیک وکړ نو بیا به تاسې ته دا رقم صفحه راواړي. صحیح ده؟ دا رقم. صحیح ده؟ دلته به تاسې دغه ریفرل کوډ ورکړئ. دا کوم چې تاسې ته په سکرین باندې ښکاري. صحیح ده؟ دلته به تاسې هغه ریفرل کوډ ورکړئ. صحیح ده؟ ریفرل کوډ کله تاسې ورکړ بیا دا لاندې سبمیټ باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده؟ سبمیټ باندې کلیک وکړ نو کله چې تاسې دلته سبمیټ ووهو سبمیټ نه وروسته بیا تاسې ملګرو اپلیکیشن کې به تاسې ولیکئ چې تاسې دلته 3 سټیپه انتخاب کړئ. له 3 سټیپو وروسته نو تاسې کولی شئ هغه ټول هم ورته انتخاب کړئ. بیا چې کله هغه سبمیټ کړئ صحیح ده کنټینیو ووهئ. له هغه نه وروسته بیا تاسې ته یو څو سټیپه راوړي هغه هم تاسې ټول ورته انتخاب کړئ. له هغه نه وروسته 2 هېواده تاسې راوړي. صحیح ده؟ تاسې غواړئ له یونایټډ سټیټس داخل شئ یا له انډیا چې صحیح ده هغه یې تاسې خوښه ده کوم هر یو انتخابوو. بعد له هغه انتخابه هغه چې کله انتخاب کړ بیا تاسې کنټینیو ووهئ. کنټینیو نه وروسته تاسې ته صفحه درکوي. صحیح ده؟ تاسې کولی شئ له فیسبوک او یا جیمیل یا کریټ اکاونټ تاسې کریټ اکاونټ باندې کلیک وکړئ او خپل اکاونټ ورته خپل جیمیل ورته انټر کړئ. صحیح ده؟ خپل جیمیل ورته ورکړئ. له هغه نه وروسته بیا تاسې ته صفحه راواړي. صحیح ده؟ ګوره ملګرو دلته ګوره تاسې ته زه اصلي صفحې ته ځم. صحیح ده؟ دا د ملګرو زه رالم اصلي صفحې ته. اصلي صفحه به اوس ماته راخلاصي. دا کوم زما اکاونټ مخکې زما یو اکاونټ و هغه خراب شو. دلته بل اکاونټ ګوره ما جوړ کړو. صحیح ده؟ دلته ګوره دلته کار کولو طریقه به دا رقم اوس ګوره مثال دغه عکسونه دي. صحیح ده؟ عکسو اوس مثال دلته به ګوره ملګرو تاسې دلته کلیک ورباندې وکړئ. صحیح ده؟ دلته په دې تصویر باندې مثال دغه تصویر ده دا لاندې دا شنه خطونه به تاسې کلیک وکړئ. دلته کله کلیک وکړ ګوره ملګرو دغه به تاسې ټول ورته انتخاب کړئ. صحیح ده؟ ګوره اوس مثال دغه ته دغه ته دغه ته دغه ته دغسې به یې انتخاب کړئ. صحیح ده؟ بیا به تاسې لاندې راسئ لاندې به دا نیکسټ باندې کلیک وکړئ. صحیح ده؟ دغه نیکسټ باندې به تاسې کلیک وکړئ. دغه نیکسټ نه ده دې باندې کلیک وکړئ. ګوره ملګرو دلته بیا تاسې دغه یو ورته انتخاب کړئ. دغه دې سرول دغه به ورته انتخاب کړئ. نو دلته بیا په ډن باندې کلیک وکړئ. دلته ګوره ملګرو اوس ګوره دا صفحه ریفریش کړئ. ګوره ما ته یې څو کوین راکړو 15 کوین یې راکړو. صحیح دلته تاسې کولی شئ یو میسیج یعنې یو کومنټ چې ورته وکړئ. صحیح دلته ولیکم ګوډ. دغه ملګرو ګوره ګوډ ما ورته ولیکو. بیا سبمیټ باندې کلیک وکړم. صحیح ده؟ ګوره ملګرو دغه ده ګوره نو دغه ګوره اوس زما سره څو ډالر دي. زما سره ګوره اوس په الحاله 15.10 ډالر دي را سره ویني. 15.10 ډالر زما سره په اکاونټ کې
15.10 د سید دلته انشاءالله ویډیو غټیږي بله ویډیو کې ستاسو د ویډرا هم وښیم چې دا موږ څرنګه اکاونټ ته لیږلی شو ترې سیده نو تر راتلونکي ویډیو پورې به تاسې منتظر اوسئ تر څو دغه خپل ډالر اکاونټ ته ولیږم نو تر هغې پورې